خوږې مورې مور خوږې مورې زما کور پتا جنت دی ما د پاره فریښته یې ژوند له تا نه عبادت دی ته د ژوند د غره چینه یې مور خوږې مورې مور خوږې مورې ډېر مور خوږې مورې. صحیح. نو غواړو چې ګل رخسار نه څه وورو، هسې ګل رخسار نه خوندور څه شروع د مسافرو دپاره کړو، د مسافرو لپاره راته څه ووایو. محبت کول که هر څومره آسان دی د دې عقل سره ژوند تېرول ګران دي یو خاورینه وجود لرمه ګناهګار یم خو په سر کې مې خیالونه د اسمان دي دا دې ټول دا باسین غړي لناستي که حسن دې که مین کرا کی باندې ښکلي به بلاوې په جهان خدا سینا ښکلي به بلاوې په جهان خدا سینا زه هم ډېر حسینو مارمان خدا سینا خدا سینا ښکلي به بلاوې په جهان خدا سینا زه هم ډېر حسینو مارمان خدا سینا خدا سینا. واه ډېر ښه ښکلی او ډېره مننه دې کوو دغه زمزمې نه ګل رخسار وي. او تونه علاوه چې په بله کومه ژبه کې ستاسو کمانډ زیات دی، تاسو په هغې کې زیاتې سندرې وایئ او ځان سره زمزمه کوئ، زه به غواړم چې لنډه غونډه زمزمه راته په هغه ژبه کې هم وکړئ که څنګه؟ मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना तू समंदर है मैं साहिलों की हवा मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना तू समंदर है मैं साहिलों की हवा. ډېره مننه دغه زمزمونه ډېره مننه م کو. هغه سندره هغه ما اورېدلې وه ډېره او هغې کې وایي که نه کوي یاري نو مه کوه را سره یاد دي د هغې لفظونه د هغې شعرونه ته یاد دي او لږ ډېر یاد دي. بس حضرت ګل صاحب که ستاسو اجازت وي ضرور خامخا مننه. کنه کوي یاري خیر د یاري را سره مه کوه ګله ګلورینا خوټګي را سره مه کوه ګله ګلورینا خوټګي را سره مه کوه چې نه کوي یاري خیر د یاري را سره مه کوه ګله ګلورینا خوټګي را سره مه کوه زرد شمشیرینا خوټګي را سره مه کوه. ښه شاعري د چا نه خوښه، ډېر خلک یې خوښوي. حضرت ګل صاحب پکې بیا نوم راغی نو زه به دې ځای کې بیا یو ټوکه وکړم ستاسو په اجازت باندې. هسې حضرت ګل صاحب چې جنګ جګړه شي نو تاسو بد یې که ګل رخسار بي بي در باندې بد یې نو دا خو به بده ځکه وي چې باقي خو تاسو ښه پوهېږئ په دې خبره چې دا تپوس تاسو نه ورکوم نو تاسو به بیا ماله څه جواب راکوئ ځکه خو موږ واده نه کوو. مین خبره چې کله چې په کوم کور کې د دوستانه ماحول راشي که نه نو په هغې کې
کله یو سیټ درنیږي او کله بل سیټ درنیږي که نه په هغې کې بیا دا خبرې نه وي چې یاره دې ما ته دا خبره وکړه یا ما مایند کړه زه پرې خفه شوم یا ما څه خبره وکړه دې مایند که نه زمونږ خو داسې ماحول دی لکه ښځه خاوند رشته خو جدا یو سیټ ټکه خو د یو دوستۍ او د یو ملګرتیا ماحول زمونږ زیات تر دی په کار هم دغه شان دی دغه مشران هم وایي او پوهان هم وایي چې د ښځه خاوند ترمنځ تعلق اړیکې دغه برابر وي د کور ماحول هم چې په حضرت ګل باندې پوه شم چې لکه غلطي ما کېده که نه نو زه ملامت یم نو بس بیا زه حضرت ګل بس ما مه چېړه زما مغزه خراب دي که نه ما ته پتې چې ځان روغ پوه شم چې بس باقي خبره مه زیاته بس دا غلی شي لاړ شي بلې کمرې ته بس دلته پتلو تلو کې ستاسو نه څه به راته اوروئ څه به راته زمزمه کوئ بیا تاسو ته اجازت درکړو بس په خپله خوښه به درته ووایم هم په خپله خوښۍ راته زه خو یم د حضرت ګل په خوښۍ ووایه حضرت ګل صاحب تاسو ورته ما خو ورته ووایي چې ټپي ووایه ټپې ښه دي مسافر ملګري ډېره خوښۍ او ډېر اوري نو بلکل نو بس زه خو یم د حضرت ګل دا خبره په سر سترګو صحیح دی چې مې ابۍ دادا خبرېږي مال بی زنا په ململ تړلی وینا پرېږده چې اوښکې مې بهېږي مرګ مې لیده جانان مې نه په خوله کومه د حال ویلو ځای مې نشته د ګیلو ډک زړګی به تور له حته وړمه جانان راشه که مې ګورې رستی تبۍ را باندې ږدي دې فنای کړما د ډیوه ستورو د خپرونې نه زه تاسو نه اخلم اجازت راتلونکي اونۍ هم په دې پروګرام کې به د یو بل ستوري سره ستاسو وړاندې راځو تر هغې زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت تل وی الله پامان